bismillahirrahmanirrahim د هوای نیوز په ژوندۍ پاڼه مونږ تاسو له هر پیډ نوي پروګرامونه راوړو. نن مونږ تاسو له یو نوی پروګرام راوړی. مونږ ټول راغلي یو د سکول د کالج د طرفه ګبینجبې ته. نن مونږ تاسو ته ګبینجبه ښایو. راځئ زموږ سره په دې لړ کې اوسئ. د سوات سرخار منګوري نه د مټې په لار باندې په 65 کیلومتر باندې واقع د سوات سیلګري سیمه ګبینجبې ته راغلي په ګڼ شمېر باندې سیلګرو هوای نیوز ته د خپل خیالاتو صداسي څرګندونه وکړه. راځئ چې وایي ګورو. رالو په اول ځل باندې نو ډېر زبردست ځای دی، ښکلی ځای دی، خو یو خبر به کې د روډ مسله ده که نه داسې کالام ملنجوي د هغې په نسبت دام یو ډېر ښه ځای دی، ډېر زبردست. دلته څو ملګري نور هم موجود دي، د هغوی نه تپوسونه کوو چې هغوی دې باره کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیر دی. تاسو ښه؟ دې ځای باره کې راته څه ووایي او نور خلکو له د ټوریزم دپاره څه پیغام ورکوئ؟ دا ځای خو ماشاءالله ډېر ښه دی، سینري هم ډېره ښه ده، ښکلی یخ موسم دی، پکې واور هم ښه په ډېر تعداد سره شوي ده. زه به خپله پېښور نه راغلی یم، نو هلته خو ډېره ګرمي ټول کال تاسو ته بدره ګرمي یخ هم د هغه ځای سره یخ نه وي. نو دې ځای ته چې رالو مونږ له خو ډېر یخ کېږي، تاسو ښه لیدی شئ چې جیکټ جرسي هر شی واچولی. نو دا ځای د مري او د نتیاګلي هغه ځای نه ښکلی ځای دی او خلک هم ډېر ښه دی. پښتانه خو اوس هم د مېلمانوازۍ لپاره یاد خلک دی. خو مسله اوس ما تاسو ته ووایي چې د روډ مسله ده او د خوراک اوس انتظام نشته، دلته نه څه دوکان شته. بس دغه تاسو یو لیدی شئ دغلته یو جمپړۍ د هغې طرف ته او نور بس چې څوک راځي نو ځان سره سامان راوړي، خو لار هم ډېره خراب او سامان راوړم ډېر مشکل دي. نور ځای ماشاءالله ډېر ښکلی دی. راغلو سیلګرو د حکومت د اعلی غړو نه دا مطالبات پورته کړی او ویې که چېرته کې دلته کې هوټل پارک او روډ جوړ کړی شي نو دې ځای په ټوریزم کې هم اضافه کېدی شي او مقامي خلکو ته هم روزګار ورکړی شي، د ملک اکانومي هم بهتر کېدی شي او د ملک معیشت کې مستحکم راتلی شي. السلام علیکم ملګري، څنګه حال دی؟ وعلیکم السلام بھائی، څنګه یې؟ خیر. خیر دی. ډېر خفه نه شئ، دا ځای د باندې ښه ونه لګېدو کولې؟ نه جي نه، دا ځای خو ډېر زیات زبردست دی. لکه ما خو د اوسه پورې داسې ښکلي نظاره چاته نه دی لیدلی. ما ته ډېر تکلیف به دې راښته وکړي، ډېر زیات ستړی شوم. او که دغه ملګری نه وي اگر الله سره کړی که نه زه به نه وم راغلی. ښه، اوس موږ خپل پروګرام اختتام ته رسو او تاسو د عوامو مسایل واورېدل، دلته د ټورسټ مسایل هم واورېدل. هغوی محمود خان له یو دا مشوره ورکوي د ټول نه غټ رایه او د هغو دغه دا دی چې هغوی ته د دا روډونه سیټ شي او موږ له اجازت